د یو سړي درې زامنو د درو سرو نومونه عبدالله وایي کوم وخت چې دی وفات کېدی د دا وصیت وکړي چې عبدالله ته د حق میلاو سي و عبدالله ته د حق نه میلاویږي و عبدالله ته د حق میلاو سي وایي کوم وخت چې دی وفات سلو وایي بیا د درې سره زامن سره کښېنستل چې هغه کوم عبدالله دی چې هغه ته به حق نه میلاویږي وایي بیا دوی دا مشوره سره وکړله چې راځئ موږ ته ولاړ سو قاضي ته په قاضي به خپله فیصله وایي کوم وخت چې دوی روان سو د سفر نیت یې وکړي وایي دوی په سفر روان سولو وایي پر لارې د دوی سره یو سړی میلاو سو هغه سړي دا ورته وویلې چې زما غوښه ورکه ده توی خو زما غوښه نه لیدلې وایي اول عبدالله ورته وویلې ستا غوښه چې دغه په سترګه ړنده ده وایي ده ورته وویل چې بلکل ړنده ده وایي دویم عبدالله ورته وویلې چې ستا غوښه چې دغه په پښه ګوډه ده وایي ده ورته وویل چې بلکل په پښه ګوډه ده وایي دریم عبدالله ورته وویلې چې ستا غوښه چې ده هغه لکۍ نه لري لکۍ یې پرېږده وایي ده ورته وویل چې بلکل لکۍ نه لري وایي بیا دا کس ورته وویلې چې زما غوښه چیرې ده ته یې لیدلې ده دوی دا ورته ویلې چې موږ ستا غوښه نه ده لیدلې وایي هغه ډېر پریشان شو هغه ورته ویلې چې یا ته یې خرڅه کړې ده یا مې خوړلې ده لاره کړې مې ده وایي دوی ورته ویل چې موږ نه یې لیدلې ده نه مې خرڅه کړې ده نه مې خوړلې ده وایي هغه ورته ویل چې دا ترې زه نه منم زه ځم ستی پیشې پر قاضي باندې لګوم وایي دوی ورته ویلې چې موږ هسې هم قاضي ته روان راځه ته مې ملګری سه وایي دوی څلور سره ملګري سولو د قاضي په خوا روان سولو وایي دا و چې قاضي له دوی ورورسېدل چې کښېنستل قاضي د دوی خدمت وکړي بیا پوښتنه ځینې وکړه چې دوی څلور چیش له راغلي یاست دا څلورم سړي ورته ویلې چې زما غوښه ورکه ده زه پر لارې را روان ولم د دوی درو سره میلاو سولم ما زما د غوښې پوښتنه د دوی څه وکړله دوی زما د غوښې هغه درې چې کومې نښانیانې ولې درې سره یې راکړي وایي اول عبدالله راته وویلې چې ستا د غوښه په سترګه ړنده ده ما ورته وویل چې بلکل دا خو زما غوښه په سترګه ړنده ده دویم عبدالله راته وویلې چې ستا غوښه په پښه ګوډه ده ما ورته وویل بلکل زما غوښه په پښه ګوډه ده دریم عبدالله راته وویلې چې ستا د غوښې لکۍ نسته ما ورته وویل چې بلکل زما د غوښې لکۍ نسته نو لحاظه بیا ما دوی ته وویلې چې زما غوښه ستۍ سره ده یا ته یې لیدلې ده یا مې خوړلې ده یا مې خرڅه کړې ده وایي دوی درو راته وویلې چې موږ نه ستا غوښه لیدلې ده نه موږ خوړلې ده نه موږ خرڅه کړې ده وایي دا کیسه چې قاضي صاحب واورېدله وایي قاضي صاحب د عبدالله دا طرف ته وکتل وایي دا عبدالله ورته وویل چې موږ د ده غوښه نه ده لیدلې وایي بیا قاضي صاحب ورته وویلې نو چې ته یې دا نښانیانې څنګه ورکړې چې ته یې د ده غوښه نه ده لیدلې چې ته یې په ګوډه هم خبر یاست په ړنده یم خبر یاست او په لکۍ هم خبر یاست وایي اول عبدالله ورته ویلې چې ما په دې وجه اندازه وکړله چې دا د ده غوښې د روډ یا د لارې د یوه غاړې واښه خوړلي نو ما دا اندازه سوله چې بلې خواته نه دا غوښتې نو لحاظه دا ړنده ده وایي دویم عبدالله ورته ویلې چې ما کله مځکې ته وکتل درې پلونه سم لګېدلي وو یو پل چې هغه ډېر کمزوري لګېدلی وو نو لحاظه زما دا اندازه سوله چې دا غوښه په پښه ګوډه ده وایي دریم عبدالله ورته ویلې چې ما په دې وجه ورته ویلې چې لکۍ یې پرېږده کوم وخت چې غوښه کله پچې کوي یا ګندګي کوي هغه جلا کوي او د ده غوښې ګرده شان چې پرې وځای کړي ول نو لحاظه زما په دې وجه اندازه سوله چې د ده غوښې د لکۍ یې نسته نو بیا قاضي صاحب دا سړي ته وویلې چې ستا غوښه چې د هغه دوی نه ده لیدلې لحاظه ته فارغه یې ستا یې په مخه شه قاضي صاحب دوی درو ته وویلې چې ستاسو د درو څه مسله ده وایي دوی ورته ویلې چې زموږ پلار وفات کېدی دا وصیت یې وکړي چې عبدالله ته د حق میلاو سي او عبدالله ته د حق نه میلاویږي او عبدالله ته د حق میلاو سي اوس هغه کوم عبدالله دی چې هغه ته به حق نه میلاویږي وایي قاضي صاحب ورته وویلې چې زه ستاسو فیصله دونې ژر نسم کوی لحاظه ته ماښام زما میلمانه یاست زه به ستاسو فیصله سبا در کوم وایي د دې سره ساعت قاضي صاحب خپل خادم ته وویلې چې پر دا درو خلکو به نظر ساتي دوی چې هر کار کوي هر شی کوي ما ته به حال راکوي وایي چې ماښام یې ډوډۍ کوم وخت راواخیستله د میلمستیا ده وایي هغه اول عبدالله چې ډوډۍ راواخیستله ویې کتل وایي بیا وویلې چې دا زنانه چې ده د حامله ده چې چا دا ډوډۍ پخ کړې ده وایي دویم عبدالله وویلې چې دا غوښه خو د سپي ده وایي دریم عبدالله وویلې چې دا قاضي صاحب چې دی دا د خپل مور پلار ناجایز اولاد دی وایي چې کوم وخت سهار قاضي صاحب راپورته سول وایي د ده خادم دا ګردې خبرې ورته وکړلې چې اول عبدالله دا وویلې دویم عبدالله دا وویلې دریم عبدالله دا وویلې وایي قاضي صاحب ډېر په غوسه سو چې کوم وخت دی له رالی وایي اول عبدالله ته وویلې چې تا څنګه دا اندازه ولګوله چې دا زنانه حامله ده وایي هغه ورته ویلې چې کوم وخت ما ډوډۍ وکتله د ډوډۍ یوه خوا چې هغه ډېره پنډه وله بله خوا یې نرۍ وله نو زما دا اندازه سوله چې دا زنانه چې دغه حامله ده وایي قاضي صاحب ورته ویلې چې تا هغه عبدالله او تا ته به حق میلاو سي او دویم عبدالله ته ویلې چې تا څنګه دا اندازه ولګوله چې دا غوښه د سپي ده وایي هغه عبدالله ورته ویلې چې د سپي په غوښه کې سپینه ډېره وي تورې لږې او د پسه په غوښه کې توره ډېره وي سپینه وي نو لحاظه دا زما اندازه سوله چې دا غوښه د سپي ده وایي قاضي صاحب خپل باورچي راوغوښتی باورچي ته ویل چې ولاړ شه تحقیق وکړه دا د چیش غوښه ده وایي څه وخت بعد باورچي رالی بیا ورته ویلې چې و قاضي صاحب دا د سپي غوښه وله وایي قاضي صاحب ورته ویلې چې تا هغه عبدالله او تا ته به حق میلاو سي وایي دریم عبدالله ته ویلې چې تا څنګه دا اندازه وکړله
چې زه د خپل مور پلار ناجایز اولاد یم. وایي ده ورته وویل چې ته دونې ظالم سړی په یوه عامله ښځه دې ډوډۍ پخ کړې ده او بیا تا له د دونې لرې ځای مېلمانه راغلو هغه ته تا د سپي غوښه ورپخه کړه. نو لهذا دا زما اندازه ده چې ته د خپل مور پلار یو ناجایز اولاد یې. نو قاضي صاحب لاړی کور ته او خپلې مور ته ډېر وژړل. بیا ورته ویلې ما ته دا راوښیه چې زه څوک یم. وایي بیا مور ورته وویلې چې ته چې یې ته زموږ یو ناجایز اولاد یې. بیا قاضي صاحب راغلی برته دا بل عبدالله ته وویلې چې یو ناجایزه چې دی هغه یو ناجایزه پېژندی سي. نو لهذا ته هم ناجایز اولاد یې زه هم ناجایز اولاد یم. ته هغه عبدالله چې تا ته به حق نه میلاوېږي. وایي بیا د عبدالله راغلی کور ته خپلې مور ته وویلې چې ته ما ته دا راوښیه زه څوک یم. نو بیا مور په آخري کې دا ورته وویلې ته چې ته زموږ ناجایز اولاد یې. یو وخت ستا پلار سهار مسجد ته ولاړی ته د مسجد سره پیدا کړې. نو لهذا په دا وجه ستا پلار د درو سرو نوم عبدالله کښېږاوی چې زه د درو مابین کې انصاف وکړم. نو ته چې ته زموږ ناجایز اولاد یې. نو ګرانو کتونکو هیله کوم چې زموږ دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه سوي. د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د فیسبوک پیج پښتو ټک پوینټ، زموږ یوټیوب پیج پښتو ټک پوینټ د سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ. کور مو ده.